نن درله محترمو د حاجت د پوره کېدو د پاره او د هر مقصد او خواهش د پوره کېدو د پاره او دغه شان د هر مشکل او پریشانۍ د ختمېدو د پاره کن فیکون یو جلالی وظیفه ډیره زر اثر لرونکي وظیفه عظیم الشان وظیفه ذکر کوم ان شاء الله تعالی الله جل شانه بمو هر قسمه حاجت پوره کی او هر مشکل او هر پریشانی بم الله تعالی ختم کی ډیر عظیم الشان ډیر با کمال وظیفه ده لازمان په زندګۍ کې دا وظیفه یو ځل ضرور وکي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تمام تعریفونه او حمد و ثنا دی هغه الله تعالی د پاره چې مالک او خالق د کل کائنات ته درود دیوی سلام دیوی په محمد مصطفی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې عزتمندو نن د یوې بلې خاصې بهترین مجرب وظیفې سره د ستاسو مخ کې حاضر یم دا د کن فیکون وظیفه ده زما عزتمندو ډیره بهترین عظیم الشان لاجواب وظیفه ده نو ضرور تاسو دا وظیفه خامخا وکئ زما عزتمندو کو څوک دا وظیفه کول غواړي نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او که چېرې تاسو دا غواړئ چې موږ ته د دې اجازت ملو شي او موږ دا وظیفه وکړو نو زما عزتمندو د دې لپاره شرط دا دی چې تاسو په کمنټ کې یا الله ولیکئ او زما عزتمندو دا زه تاسو ته ځکه ویم زه ویم چې ستاسو ثواب وشي د الله رب العزت په نوم لیکلو باندې ستاسو ګوتې وچلیږي ستاسو سترګې ورته وګوري او تاسو یې لفظاً په خوله باندې ووایئ د الله تعالی د پاک او بابرکت نوم واخلئ نو زما هم ثواب وشي او ستاسو هم ثواب وشي د دې دپاره زما عزتمندو د الله تعالی پاک نوم په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې چا ولیکلو هغه ته به زما د طرف نه د دې وظیفې د کولو اجازت وي دینا علاوه زما عزتمندو کچری پاول ځل باندې تاسو دا ویډیو ګورئ یا زما چینل له پاول ځل باندې راغلی او دا چینل پښتو روحاني وظیفه مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب کړئ ورسره ټلې والا نشان باندې تاسو کلیک کړئ سلیکټ آل کړئ د لپاره چې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي ځکه زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته د روزانه په بنیاد باندې هر قسم وظایف راوړم د سره زما عزتمندو زما د حوصله افزای د لپاره ویډیو لایک کړئ خپل دوستانو ته شیر کړئ ځکه د نیکه خبره خورول د صدقه جاریه ده محترمو بعضی وظایف د سیوی چې هغه اثر کوي خو پاغه کې لږ ټیم لګي خو بعضی وظیفې د سیوی چې هغه ډیر زر خپل اثر ښکارا کوي یعنی زما عزتمندو بعضی الفاظ د سیوی چې الله تعالی هغه زر قبلای یا بعضی وظایف د سیوی چې پای کې خشوع وضو پاغي کې وی عاجزی پاغي کې وی الله تعالی زیات زر قبلای خو زما عزتمندو دانن چې تاسو لا دا کومه وظیفه بیانوم ډیر زر اثر کون کی وظیفه ده او زر قبليږي نو محترمو د هر قسم پریشانو د لپاره مشکلات او ختمولو د لپاره تاسو د جلالی وظیفه ضرور وکړئ اوس راځم محترم وظیفې طرف لتا سو بدا وظیفه څنګه طریقې سره کوي کم ټیم کې به تاسو کوي کم حالت کې به تاسو دا وظیفه کوي نو زما عزتمندو د دې طریقې کار دا دی چې اول به تاسو او 10 چردامو کوي کاو 10 چردام مووي بیا هم تاسو او 10 چردامو کوي یعنی تاسو او 10 تازه کوي بیا تاسو داسې ځای وګورئ چې خاموش ځای وي تاسو سره څوک خبرې نه کوي تاسو په لسوک درځي نه یا داسې ځای نوي چې الته کې ستاسو توجه خرابېږي نو زما عزتمندو خاموش ځای کې به تاسو کېنئ انتهایی دیان توجه سره به تاسو دا وظیفه وکئ نو زما عزتمندو چې او 10 موکو یعنی او 10 شردام موکو او خاموش ځای لراغلی نو بیا به 2 رکعاته نفل وکئ یعنی څنګه عام نفل وی او مکه طریقې سره به ساده 2 رکعاته نفل به تاسو وکئ کله چې مو نفل وکړ نو بیا به او پیری درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد نو پیری به زما عزتمندو درود شریف وایي او بیا به سورۃ الفاتحه 100
101 مرتبه سورۃ الفاتحه به یوصل یو پیری تاسو وایي یعنی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین نه شروع کې ولضالین امین پورې 101 مرتبه یوصل یو پیری به تاسو سورۃ الفاتحه وایي. بیا زما عزتمند سورۃ الفاتحه نه پس به تاسو سورۃ الاخلاص وایي یعنی قل هو الله احد الله الصمد بسم الله سره به تاسو سورۃ الاخلاص وایي یوصل یولس پیری 111 مرتبه. کله چې مو سورۃ الاخلاص وي نو بیا به حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير 121 مرتبه یوصل یوش پیری به تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير وای. د دې نه پس به زما عزتمند بیا و پیری درود شریف وای هغه درود شریف چې مخکې مو ویلو. نو دې سره به زما عزتمند استاد دا وظیفه مکمل شي. بیا به د دعا د پاره لاس پورته کوي په اجازه سره به الله تعالی نه دعا غواړي سوال وو کوي الله تعالی ته مینت او زاری وکي چې تاسو په ځل باندې څه خبره وي تاسو په دماغ کې څه خبره وي څه مسله وي څه پریشانی مشکلات غمونه تکلیفونه هر څه چې وي نو په اخلاص سره به الله تعالی نه وغواړي ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو هر څه چې تاسو څه غواړي الله تعالی به تاسو ته درکړي. نو زما عزتمند ډیره بهترینه مجرب وظیفه ده لا جواب وظیفه ده ضرور تاسو نن دا وظیفه وکړئ. زما عزتمند داوا د کن فیکون وظیفه تیز ترین وظیفه چې ما تاسو ته ذکر کړه ملاویږم